وعلم آدم الاسماء كلها وہ خودلی اللہ تعالی علامه کې ضمیر الله تراجه دی فاعل علامه الله دی او آدم ورته مفعول اول دی او اسماء مفعول ثانی د علامه دی اول اسماء کې الف لام چې کوم دی عوض د مضاف الیه دی مراد تن اسماء الخلائق دی دولس اقوال ورګه قاضی سن الله پانی پتی رحم الله کړی دولس اقوال بعضی بته وایي د الله په توفیق سره ان شاء الله وعلم ورخود خدای تعالی آدم علیہ السلام الاسماء كلها نمونه د ټول اشیاء كلها تاکید د اسماء دی اوس د نامې د سوي نه پدې کې اقوال ګڼ دي سو کوئی مراد تینا اسماء الملائکه دی د فرشتگانو نامې دي سو کوئی مراد تینا اسماء د ذریه دي د آدم علیہ السلام د اولاد نامې دي سو کوئی مراد تینا جميع اللغات چې څومره جبې د آدم علیہ السلام په دی اولاد کې چلیږي باری تعالی دا غي علم یوازې آدم علیہ السلام ته ورک سو کوئی مراد تینا اسماء الخلائق دي د ټول مخلوق نامې او سو کوئی مراد تینا اسماء کل شی د هر یو شی نامې دي حتی القصعه والقصه والفسیه والفسه د قاصې د کاسه ګوټي د اصلهي د هر یو سیز نامه باری تعالی آدم علیہ السلام ته خودلم حتی د لګ بعد او د ډیر بعد نامه مرته خودلم یو قول دا دی چې مراد تنه اسم د ماکانو ما یکونو دی او ماکانم محدود دی ما یکونو محدود دی لا قل کلی اجمالی بت ثابت کلی تفصیلی لم قاصد باری تعالی دا کما مر آنفا سو کوئی مراد تنه علم د اسماء الہیو دی علم د اسماء الہیو ورخود خدای تعالی آدم علیہ السلام ته نمونه د سيزونو ټولو ثم عرضهم بيدا مسميات پیش کوړان دی ک علل ملائکه فرشتو باندې هم ضمیر راغی دا غو ضمیر د وقلاو دی او دی شو کې غیر ذویل قولم داخلو هغه ته ول خارج ک ثم عرضهم د وقلای پیش ک ودی کې تغلیب دی کنه تغلیب دی د وقلاو په غیر وقلاو لکه ابوین مور او پلار ته ابوین وای دو پلاران خو نه دی یو ورکی مور ده ده ابوین وای ودا تغلیب د اب دی کنه خلق قمرین وای خلق عمرین وای اوریدلم دی کنه دغه ته تغلیب وای دلتم د وقلاو تغلیب شوه دی په غیر وقلاو باندې لکه رب العالمین کراواله اغم جمع د ذویل قول ده کنه نو څنګه چې آلتا تغلیب شوه د وقلاو په غیر وقلاو باندې علی هذا القياس دلته هم تغلیب شوه دي نبی پیش کړ باری تعالی دغه مسمیات علی الملائکه فرشتو باندې فقال ورته فرمایل تبکیتن د دې د چپکول د پاره ام بیونی خبر را کئی ماتا بی اسمائی ها اولائی پنمونو د دې مسمیاتو باندې ان کنتم صادقین کچر ته تاسو رښتونی دا شرط دی جزاء معذوفه ده ان کنتم صادقین فاخبرونی کتا سی رښتونی په دې خپل خبره کې چې انسان ولی پیدا کې د خپل خلافت د پاره اهل د خلافت دی مونږ یو کنه تسبیح و یستا سره د حمد تا ول انسان پیدا کې دا اولاد خو باوینه توی دا اولاد بچ کم دی فساد کې پزماکه کې کداغه داوا کې رښتونی یی د دې مسمیاتو د نامو خبر ما ترا کوي اوس چې فرشتو دا خبره کړي وا چې الله غسو کولی پیدا کې چې غیبا فساد کې پزماکه کې ويسفك الدماء پناه قباوینه توی اغه د کم زینه کړي وا نو سو کوئی چې باری تعالی ورته علم ور کړو سو کوئی دی قیاس کړو د انسانانو په جناتو باندې
جناتو بداکار کولو فسادم کولو پناه حق صف کو دمایم کولا نو فرشتو قیاسو کو چې انسان بمدا کوي کنه. قالوا ویلی فرشتگانو سبحانك لا علم لنا سبحت سبحانا تسبیح و یستا په تسبیح ویلو سره لا علم لنا نشتا علم زمونږ د پاره نشتا علم مونږ ته. آیا د وابیانو غوندې معنی بکې چې ګوره فرشتو سره علم غیب نشته؟ آیا د شاتیانو غوندې معنی بکې چې ګوره فرشتو سره علم غیب نشته؟ نه ذاتی نفی شوی دا تای ثابتی استثناء تمخ کی ګوره الا مگر شتا ما هغه علمتنا چې تا خود نه کړی دا مونږ ته. نو چې الله خود نه و کې دي تا تای وای کنه نو تای شتا ذاتی را تنشته دی پیدا تای کې کوم ځای نه ثابت الا نه ثابتي کې کنه خونی هاذا عطاونا فمن وامسک دا تری سفاره کې راځي دا خدای الله عطا ده کنه را روان دي ان شاء الله تایقید به قران نو ورته ثابت کو حدیث پاک نو ورته ثابت کو د علماء دیوبند اقوال نو ثابت کو انما انا قاسم والله یوتوی والله معطی راغله نو الله چې موتی شو خو الله عطا کوي کنه. وما كان عطاء ربك مهزورا ستا درب عطا خو ممنوع نه ده کنه خو عطا کوي کنه دی وینه ممنوع ده تایقید نه مني نو دا آیات نه منکر شو کنه. وما كان عطاء ربك مهزورا پنځل لسمه سورته اسراء کې راځي ستا درب عطا ورکړه ممنوع نه ده من کړي شوی نه ده. کل یوم هو فی شان فی شغل فی عطاء هر ورځ په عطا کې دی وعطا کوي خبره باندې پیږي کنه. او دی وینا عطا کوي نه وی عطای کې نه منم قران نه منې که څنګه چللی حدیث نه منې که څنګه چللی عطای کې وچر تراغله او په قران نه پويږي ځکه خو انکارم کوي کنه. او چې بیا اغلا ګیریږي نو فلانی سره ترجمه ونه کې ګوره فلانی سره ونه کې ګوره فلانی سره ونه هغه چې غوپوي دی کنه چې بیا زما اغلا پکې ښکارا کوي دی او په قران خو اهل سنت الله پوي. انک یقینا تچی انت هم تعلیم سختن د علم الحکیم سختن د حکمت. قال یا آدم او خدای تعالی یا آدم و آدم علیہ السلام انبئهم خبر کته دا فرشتگان بی اسمائهم پنمونو د دغه مسمیات باندې. فلما پسر کلا انبئهم چې خبر ورکو د آدم علیہ السلام دی فرشتو ته بی اسمائهم پنمونو د دغه مسمیات باندې. نو الله مساوی لیکلی فسوار شیخهم نو آدم علیہ السلام د دې شیخ او استاد وګرځیدو او د شیخ او د استاد خلق سکی قدر او احترام کوي. نو ځکه الله ورته وی چې اوس د استاد ته تعظیمی سجده ولګوي ته تعظیم سجده ورته ولګوي ابو سره شي کنه. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ هغه وخت یاد کا چې مونږ وی فرشتو ته سجده وکړي آدم علیہ السلام ته. شاه عبدالعزیز رحم الله علیه کلی سجده په دوه قسمه ده یو سجدۃ الادب ده یو سجدۃ العبادت ده. سجدۃ الادب زمون په شریعت کې حرام ده د ادب سجده غیر الله ته نشي کوله مخکې شریعتونو کې دا مستحب وا آدم علیہ السلام ته شوی. سورۃ یوسف 101 آیات یوسف علیہ السلام ته شوی وخروا له سجدا او هر چې سجده د عبادت ده ناغه مختص بالله تعالی د الله پورې خاص ده. سجده د عبادت غیر الله ته په یو دین کې روان نه ده ځکه هغه شرک دی او شرک کبیره لعینه دی. د سنه دی چې یو شریعت دون شریعت کې دی روایش په کل شرایعو کې شرک دی پیږي کنه. معرف ادریس اول جل 132 سمدالی کلی دا غده معرف القرآن دو دی کنه کینا یو معرف القرآن د محمد شفیع دی یو د ادریس کاندهلوی دی دا ځان تواله
معرف القرآن د ادریس کاندې لوي هغه هم د لیکلي سجده په دوه قسمه ده. په دې بیا احکام القرآن کې جساس د لیکلي دي. احکام القرآن د جساس امام ابو بکر احمد رضی الجساس یو باب لګي باب السجود لغیر الله تعالی، غیر الله ته سجده څنګه ده؟ داغي جواب ورکړي چې ګوره مخکې ادیانو کې دا روا و، زمون په شریعت کې ناروا ده. فکان فيما بينهم لمن يستحق ضربا من التعظیم ويراد اکرامه وتبجيله. وی مخکې امت کې بد چا د تعظیم اراده چې خلکو کوله هغه ته به تعظیمی سجده کوله. وی لکه زمون شریعت کې بمنزله المصافحه والمعانقه فيما بيننا وبمنزله تقبيل اليد، او په منزله د لاس د خپلولو. زمون په شریعت کې با چاته سجده نه کې چې سړی ډیر زی شرف وي لاس ور خپل کا، لاسونه ور سب کا. کم ځای چې نه ګریږي هغه څوک نه ګری، کم ځای چې مفسرینو ګرول هغه به ګروخه. اجمالی طور باندې به درته دا وایم چې یاره ترمذی راځه تقبیل د یدینو د رجلینو څنګه دی؟ مستحب دی د نیکانو لاسونو خپیخ کولول. حقایق نه تصوف را کنه خبره پروت ازیر کتاب الادب المفرد د امام بخاری راکا. خبره خونه دی پروت او مخې چا خو دی دا هم مرقاد خلاص صفحه ما ته یاد ده ضرورت نشته دی. اندغه ارواح ثلاثه باندې پروت دی. الادب المفرد صفحه نمبر 207 205 ځکه مې ضروري ویله صفحه چې بیا وی چا سينه یاد دي نه داسې دی وی. صفحه نمبر 210 مولی کی 207 نه تر 210. امام بخاری رحمت الله علیه په دې باندې باب لګی. باب تقبیل الید، لاس کولول څنګه دي؟ کله غیر الله لاس کولول شرک او بدعت وي. امام بخاری دا باب ولې لګی دی؟ دا پاره لګی چې خلق د مشرانو لاسونو خپیخ کول کی. نو کدا شرک امام بخاری شرکی روایت وروړه معاذ الله، یا په دې شرک باندې امام بخاری نه پویدو او نن ور باندې وهابي کاکا او پنځپيري کاکا ته پوي شوي. تعجب دی. یا 1001 نمبر حدیث روڑی، رقم الحدیث 1001. وبه قال حدثنا موسى قال حدثنا ابو عانا عن يزيد بن ابي زياد عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن ابن عمر قال كنا في غزوتنا، من په یو غزوه کې فی غزوتن فحاس الناس وحیسا، نو خلق د لارې نبی لاري شو یعنی جهاد نه رستو شو. قلنا كيف نلقي النبي وقد فررنا، مونږ به د حضور صلی الله علیه وسلم سره ملاقات څنګه کوو؟ مونږ خو جهاد نه تقدیدون کیو. فنزلت دا آیت راغی الا متحرفا لقتال انفال سولا فقلنا لا نقدم المدینه، مونږ ول چې مدینه منورې ته نزو. فلا يرانا احد، مونږ به هیڅوک نه ګوري. فقلنا لو قدمنا فخرج النبي صلی الله علیه وسلم من صلاه الفجر، سبعی مانځتا پیغمبر علیہ السلام وروته. قلنا نحن الفرارون، مونږ ورته ویل چې هغه جهاد نه تخدیدون کې مونږ یو. قال انتم العکارون، جهاد نه تخدیدون کې ځان تموای، تاسو دوباره جهاد ته ورتلون کیي. فقبلنا يده، پیغمبر علیہ السلام ته مونږ ورخل کولاس داغ. قال انا فیتکم زمددگار تاسو يم، تاسو ډره يم د سره يم کنه. بل حدیث ذکر کوي امام بخاری، ګور دی کې لاسم ورخل کو، دې سره جبل جواب ني ویا خو پیغمبر هو کنه، نو ستا پیر صاحب خو پیغمبر نه دی کنه. نو د بوري زویا ولې پیغمبر شریکول خدای سره راوا او بل څوک شریکول خدای سره نه راوا.
شرک خوار چا د پاره شرک دی کنه خدای سره پیغمبرم شریکول شرک دی بوتم شریکول شرک دی ونم شریکول شرک دی پیر سیب سره شریکولم شرک دی نو دا غدي توحید او چا پیغمبر وکنه یعنی خیر دی که پیغمبر ور سره شریک کینو خیر دی خدا بابا مو شریک ور سره دا شی شرک نه دی غرق شي که شرک وې شرک دار چا د پاره شرکی خدا شرک نه دی که شرک وې ته امام بخاری نه خزوانی فقه البخاری فی تراجمی امام بخاری فقاهت دغه په تراجمو کې پروت دی بعض علما هغه ته مجتهد ویل دي هغه مجتهد په استدلال کوي ور باندې باب لګي د خلکو د پاره چې هغه په عمل کوي او ته وینه دا شرک دی شرمېدلیا شرم نه درځي رفل یدین کې ودرته بخاری یادی ونیغ نیغ به کوي اوس د لاسونو خپل بارک امام بخاری ابواب لګولي ولې نه مانی الته امام بخاری غټ سړی ودلته مشرک غني که څنګه چل د دې د نظر او د نظریه مطابق چې روایت پیدا کی کنه او دا بخاری ذکر کړی دی او ته بخاری نه مانی او دا قران پسې مقام لري نو دا هم دا مولا کتاب دی کنه صحیح الادب المفرد اوس دا نه مانی بینصافیم یو حد پوری پکاري کنه دی د حد نم ورپسې 10 کیلومتر مخ کې تللی دی غصه مونږ ته بنه راځي بل حدیث ذکر کوي به قال حدثنا نبی مریم قال حدثنا عطاف بن خالد قال حدثني عبد الرحمن بن رزينه قال مررنا بالربزه مونږ ربزي تلاړو فقيل لنا ترى تشاول ها هنا سلمة بن الاكوع دل تاغه صحابي دی چې مسمى دی په سلمہ ابن اکوا سره چې هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم ملو کړي فاتیته مونږ ورته ورغو فسلمنا علی مونږ په سلام واچو فاخرج یدیه غرت دواړه لاسونه ونیول فقال راتویل بایاتو بهاتین نبی الله پدې لاسونه می براه راست د رسول الله سره بیعت کړي دي فاخرج کف له ضخما دسی غټ لاس را بهر کو سم غټو کانها کف بعیر سم د اوخ اغا کفو فقمنا الیه مون ټول ورته جمع صيغه ده ټول ورته پکاتار شو دام ترجمه ورېدو تران مون ورته ورپاسېدو فقبلناها لا سمغت ورخل کا لا سم ورته سک ورخل کا لا سم شیخ صاحب لاس بده چولی دو سمره غټو خلې لاس چې دربه کو سمره مذهب کوله هاي 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 ویدم لاس رو وستو غډیر غټ لاسیو یمون ورته ټول ورپاسې دو خلم کو ورته دا واست شو دا اوس پیغمبر نو کنه نا ولیو کنه پیر صاحب ورته لاس رو وستو او نور مریدان را منډه کړه سونه ورته خپل بیا حدیث ذکر کې به قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن ابن جدعان قال ثابت لانس ثابت بنانی انس ابن مالک رضی الله عنه ته وای اما سست النبي بيدک ایت خپل لاس د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د بدن سره لګولې دي قال نعم هغه ورته یو فقبلها ثابت بنانی ورته لاس خپل کو ویرا کړي خو لاس ورته خپل کو بیا امام بخاری بل باب لګی باب تقبیل الرجل خپخ کول اول څنګه دي دې پیرانو ته سجدي کوي چرته تصویر راغستې چې مرید پیر صاحب تخپخ کولې وی ګوره په سجده دی ورته کینا په سجده دی ورته ته سجده پیژنې سجده څه ته وي حضور صلی الله علیه وسلم څه وي تلاس کولو تم سجده وي شرم نه درځي نبی علیہ السلام ویل مؤمن او یسجد علی سبعه اعظمنا مؤمن په 7 اندامونو سجده کیا دو قدمونه دو ګوړې دو لاسونه شپږ دا شو مخو تندې پوزه یو حسابيږي وشو کنه ما تندې پوزم نه دی لګولې سره خلم ولا ګوله قدمونه مې بر دي او ته سجده دی ولا ګوله شرم نه درځي دا سجده ده تعجب دی یار قال سجده بل تعریف دادي وجه الجبعه على الارض على قصد العباده د عبادت پنیت تندې پزمکه خودله نو کما اول خو عمران خان بارکی دی د افتراګانې کولې کنه د بابا فرید صاحب دربار ته ورغو هغه چوکاټ کولولو ودا مشرک دی او شرک کړي څومره کی سره روانه و
خزه تندیم پزمکه ولا ګولو سغنه تاسو کنه د شرک فتوی ولې لګي نه جمعیت ولا زور ور کړو مونږ سیاسي خبره نه کو عمران خان د خپل کار کې جمعیت د خپل کار کې مونږ یو سرم نه یو مونږ د عقیدې مسله دغه کې بحث کو د خلکو ظلم دنیا ته خایو اوس داغه نه تاسو پکار دی تندې د پزمکه لګولې په کم نیت دی لګولې کوي چې تعظیمن مې لګولې دی نو تعظیمی سجده مې کړې غو حرام کاری کړې مشرک ورته ولې تعظیمی سجده ولې شرک ده که شرک وی ولې دا شرک د آدم علی السلام د پاره رواش د یوسف علی السلام د پاره رواش او تا ته نه رواش شرک خود څه شی نه دی چې یو شریعت کې دی رواش او بلکې دی نه رواش شرک په ټول شرایعو کې حرام لعینه دی او کوي چې د عبادت په نیت مې لګولې نو بیا د ټاپی حق لري همدا سي ټاپی ملګوا خلک زیارتونو ته ځي او سجدي کوي او شرک کوي او مشرکان نیت نه خبري په کم نیت کوي بد کوي چې کوي والی پکار دی حکومت پکار دی دا چرسیان بنگیان او دا شیعاگان دا پنجاب کې چې کوم اندړغه پی دی لګولي قبرونو سره طوافونه او سجدي او خطه بره کېدل دا وهل غواړي سم درانه وال ولا ورکی چې منې کی دې ترازی تلاوت کوي سلام واچوي مراقبه شي دالتا فیض حاصل کوي افاده کوي استفاده کوي په سنت طریقې راشي د قبر مالګر علی تبرکن خوري سپروانه کوي بصیر کې حمدالله جان دا جوی سیب لیکلی و اما اخذ التراب فمشهور من قبر الامام بخاری دا قبر نه خور راغستل دا خو د امام بخاری دا قبر نه راغستلې شوی دا خو پروانه کوي بهرحال امام بخاری د خپل خلول باب هم لګولې دي حدیث روړي به قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا مطر بن عبد الرحمن العنق قال حدثتني امراه من صبا عبد القيس يقال لها ام ابان ابنه الوازع عن جدها ان جدها الوازع ابن عامر قال قدمنا منغراغ فقيل منتشويل ذاك رسول الله دغ رسول الله مبارک دي فاخذنا بيديه ورجليه نقبلها منتلاسنو پیرونی ولو دواړه مرته کولولې سبحان الله اگر اتنه چې شرک مکوي او نن دا را پاسې دو دوټ کې علم نشته دی او شرک فتوی خې یاد کړي دا بس شرک او بدعت شرک پی جنیم کنا سي د توتی غوندې توتی چوری خوري دی یاد کړي دا نور په درس غپې نه په 19 20 نه 3 او 13 کې فرق نشي کوله بل حدیث ذکر کې به قال حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا سفيان بن حبيب قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو عن زكوان عن سعيب قال رأيت عليا علي موكتو رضي الله عنه يقبل يد العباس ورجليه د خپل کاکا جان د عباس ابلاس او دواړه خپې موچی کولې ولګه فتوا کنه د امام بخاری دی وغه بابونه لګولې دی ور باندې خد امام بخاری شاگرد امام ترمذی رحمت الله علیه هغه باب لګی دویم جلد وګوره ترمذی هغه احادیث وروړي د لاسو د خپو د موچی کولو تاسو چرته غو مشکات لاندې خونه دي دا کیدا ګور امام ترمذی رحمت الله علیه جامع ترمذی کی پدې شی باندې باب لګولې دي دا اوس محدثین دي کنه او هغه لګیا دي بابونه لګی لاسونه خپل خپلولو باندې اول نمو سره ټیم دی چې موږ دا ټول کتابونه مخې ته کیدو بس بیا درس په دوران کې موږ ته یو را یادېږي الهامي کاری باری تعالی امداد کوي
دې کې ما راوخ کې عثمان خطر شو. تاسو دغه زما حوالو کې دغه اول جلد کې لګو ګوري، تاسو له خواریو کوي. ما ورته بریکټ کې لیکلي تقبیل الیدین یا تقبیل الرجلین. پیدا شو. دا دې پیدا شو. دا دویم جلد صفحه نمبر 102 دا. دویم جلد صفحه نمبر 102. امام ترمذی رحمت الله علیه باب لګی، باب ما جاء فی قبلة الید والرجل. باب ما جاء فی قبلة الید والرجل. اوس دا باب امام ترمذی ولی لګی دی د پاره لګی چې خلک د مشرانو لاسونه او خپې خول کی. وبه قال حدثنا ابو قريب قال حدثنا عبد الله بن ادريس وابو اسامه عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن صفوان بن عسال قال يهودي لصاحبه، یو يهودي بل ملګری ته وی راځه دغه نبی ته مونږ بوزا ته پوښتنه نکو. مشکات کې هم دا حدیث تا اور توی نبی ورته موایا کتا نه دی وری چیرې ماته دی نبی ویلو دوسترګي به د خوشاله نه سلورش دی راغه د نبی له سلام ناته پوس کې 29 آیات بینات هغه ولا جواب ورکړي. نو دی ولا سوق فقبل يديه ورجليه، دی ولا خپل کلا سونه خپې دواړه لاسونه دواړه خپې ورته خپل ک. نو بیان سوئی نو دینه خلاص خپې نه خپل اول نه ثابتېږي. نو ته خپويږي کې امام ترمذی خپويږي هغه دې ثابت کړی دی ګان هغه ور باندې باب لګولې. نو دا خو د يهوديانو کار دی. تاسو د يهوديانو د فعل استدلال کوئ. يهوديان راغو د نبی له سلام له سونه خپې خپلږي. نو ورته وی د يهودي د فعل استدلال نه کوم، د تقریر رسول نه استدلال کوم. حدیث تقریری پیژنې وي چې د نبی له سلام په وړاندې یو کار وشي هغه په چپ پاتې شي، منع نه کی. کدا شرک هغه منع کړیو کنه. زه د تقریر رسول نه استدلال کوم، خو ته پوهیږې نه حدیث نه مانی، حدیث تقریری نه مانی. په دې نقطه پوه شوې کنه لګ. دا د دې علمیت دی. بیا ګيري وسیله خو يهوديانو نیولې و. الک الشرائع من قبلنا تلزمنا اذا قص الله ورسوله من غیر انکار ولا رد. هغه سره بس کې نور حوالې په دې مسله کې زموږ سره ډېری زیاتی دي. چند حوالې مختصرا د ځان سره ولیکي. دغه روایت د ترمذی د امام احمد نقل کړي مسند احمد کې. ترمذی ذکر کړي او هغه ورته صحیح ویل دي، نه صحیح ذکر کړي. بل ځان سره ولیکي روایت د ابو داود دی. هغه روایت چې کوم درته ما حواله درکا د امام بخاری د الادب المفرد د ابان بنت واضح، هغه ابو داود هم ذکر کړی دی. ولیکي ځان سره عمدۃ القاری یو لسم جلد، نه فتح الباری ولیکي. فتح الباری یو لسم جلد صفحه نمبر 48.
ابو لبابه رضی الله تعالی عنہ او کعب ابن مالک رضی الله عنه او دې سره ډیر ملګریو قبلوا ید النبي صلی الله علیه وسلم چې کله د ابو لبابه او د کعب رضی الله عنه توبه قبول شوه دا دواړه راغه د نبی له سلام لاسونه خپل کا دا فتح الباری لیکلی دي یو لسم جل 48 صفحه دا غرنګي د طبرانی او د بیهقی او د حاکم روایت ده طبرانی بیهقی او د حاکم روایت ده ان الشعبی ان زید بن ثابت صلی علی جنازه زید بن ثابت رضی الله تعالی عنہ په یو جنازي په یو مړي د جنازي منځ کوي فقربت الیه بغلته کچره ورته نږدې کړي شو ليركبها چې دې پسور شي فجاء راغ عبد الله بن عباس رضی الله عنهما فاخذ بركابه اغه دا رکابونیو فقال زید بن ثابت خلي عنها يا ابن عم رسول الله زید ابن ثابت رضی الله عنه ورته وی لری شد دینا و د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ترزویا فقال ابن عباس هكذا امرنا ان نفعل بالعلماء والكبراء مونږ ته د سي امر شوی دی چې مونږ به دا تعظیم د علماو د مشرانو غټانو سره کو فقبل زید بن ثابت يد عبد الله زید بن ثابت راکتش د عبد الله بن عباس ابلا سخ خلق وقال هكذا امرنا ان نفعل باهل بيت رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ ته د سي امر شوی دی چې مونږ به د رسول الله د اهل بیت له سنخ کولو صلی الله علیه وسلم حقائق ان تصوف کې صفحه نمبر 141 کې دا ټول روایت راغستي تفصیلی تور باندې وای چې د ثابت بنانی نه ثابت دي حواله مې در کړه امام بخاری چې انه قبل ید انس هغه د انس رضی الله عنه لاس کول کړو حضرت علی کرم الله وجهه د عباس ابن سنه خپل کول کړی وی واخرج من طريق ابي مالك الاسجعي دیوی قلت لابن ابي اوفا ما ابن ابي اوفا تویل ناولنی یدک التي بایت بها رسول الله اغلاس دراکا چې د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم سره دی غیبانه بیعت کړي دی فنا ولنیها اغه ما تلاس راکو فقبلتها نو ما دا غلاس کول کو وګورا فتح الباری یو لسم جل 48 صفحه دا روایت پاغي کې موجود دی ابن کثیر البدایه والنهایه اوم جل 55 صفحه کې وایي چې کله بیت المقدس فتح شو پلاس د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ باندې نو کله چې عمر فاروق صاحب شام ته لاړو التور سرا عمره د شام مخامخ پاغي کې ابو عبیده ابن جراح هم رضی الله عنه هغه کې خالد ابن ولید هم دی یزید ابن ابي سفیان هم دی فترجل ابو عبیده وترجل عمر ابو عبیدن پیاده را روان ش عمر فاروق هم پیاده را روان دی یو بل تر روان دی فاشار ابو عبیده ليقبل يد عمر ابو عبیده اشاره وکا چې لاس د عمر فاروق سیب کولم فهم عمر بتقبيل رجل ابي عبیده نو عمر فاروق سے اراده وکاوی کتا زمالاس کول کو زبستاس خپخ کولم نو ابو عبیده د حیا د وجنه چې دا غزور ور دی کزو سلاس خپل کم دی زما خپخ کولی نو بس هغه منش نو که کار شرک وي نو صحابو د شرک را دی کولی هغه د شرک را دی کولی عجیبه ده یا د ابن کثیر اوم جل 55 صفحه کې لیکلی تراوله دا درې وړه جلد البدایه و نهایه یو جلد هغه د غمراوالین د غبره غوندې دي د لاندې ندریم کتاب د نصرت الناظرین نه پس وګوره دریم دغه دی دوه د غلاندې دي او یو په د غبره سالا سره د درې واړه یو رنګ لو د دې کنه دین امیر ته نه ګوري وسه توکلی ولاړ دي
دا واپس کړي کې نشته. ابن کثیر یو واقعا نقل کوي یو صحابي وادو کو بیبي سره محبت نه پیدا کېده. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته دواړه راغ مبارک ولدا سرونه یو ځای کو دمه ک دواړه دا دواړه لاړل عجیب مینه پیدا شو. سوخ پس نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د مدینه منورې بازار کې روانو. هغه زنانا چې د خاون سره یو ځای راغلي واغی ولیدو دا غلې پیدا شو کیده دراش. هغه زنانا رامنډه کو د نبی له سلام دواړه خپې خپل کې البدایه و نهایه دریم جل صفحه نمبر 549 صفحه. قال البيهقي واخبرنا ابو عبد الله الحافظ قال انبنا عبد العزيز بن عبد الله محمد بن عبد الله الاصبهاني املاء استريم. قال اخبرنا ابو اسماعيل الترمذي محمد بن اسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الاويسي قال حدثنا علي بن ابي علي اللهبي عن ابي زيد عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وعمر بن الخطاب معه. نبی علیہ السلام روته حضرت عمر سے ورسره فاردت له امرا یو خزه ورته وړاندې شو. فقالت یا رسول الله انی امراتنا مسلمتنا زه مسلمانه خزه یم او محرمه احرام می تړلې ومعیا زوج لی فی بیتی مثل المرأه او کور کې می خاوند نه پشان د خزې دی. فقال لها رسول الله نبی علیہ السلام ورتویل ادعو لی زوجکی اخاوند ما ترا ورو غواړه. فدعته هغه ورترا وستو وکانه خرازا هغه د کپڑے کار کولو. فقال له ما تقول في امراتك يا عبد الله یا زنانه بارکه سوي څه خیال دی. فقال الرجل والذي اكرمك ما جف راسي منها زما دې په خدای قسمی کده ما سر د دین اوت شوی دی هر شپه ور سره بیعال کوم غسل کوم سر می اوت شوی نه دی. فقالت امراته جاء مره واحده في الشهر میاش کی یو ځل را سره صحبت کوي. هغه شکایت کولو خاون ورته ویل څه وای ولې کوم نه لګی دا ورانه ده. فقال لها رسول الله نبی علیہ السلام ورته وی اتبغدین د سره بغض کې قالت نعم او ورته یو بدی میش. فقال رسول الله نبی علیہ السلام ورته وی ادنیا روسکما خزو خاون دواړه سرونه رانږدې کړي هغه سرونه راخته کړ. فوضع جبهتها على جبهه زوجها رسول الله د دې تندې د خاون په تندې ورته کې خودو تندې ورته وجنګول. ثم قال اللهم الف بينهما یا الله د دواړو منځ کې الفت واچوا وحبب احدهما الى صاحبه یا الله دا یو دی بل ته محبوب کا دواړه یو بل ته محبوب کا. ثم مر رسول الله بیا نبی رسول الله تیرې دو بسوق النمت یو بازارو ومعه د سره عمر بن الخطاب ور سره بیا دی. فتولعت المرأة خضر اخکار شوا تحمل ادما على راسها د تلکارې کټویا ور سره پسروا. فلما رأت رسول الله کله چې نبی له سلام ولیدو تورهته کټوی اخوا گزار کا واقبلت اور غرامخه مخشوا فقبلت رجليه او دواړه خپې د رسول الله ورخل کې صلی الله علیه وسلم. فقال مبارک ورته وی کیفا وزوجکی اخاون سره څنګه اوس مینه پیدا شوی. فقالت والذي اكرمك ما تعرف ولا تالدا احب الی منه د دنه ما ته ګران د دنه سوکشتم نه ګور خپې د نبی له سلام خپل کړي. ابن کثیر لیکل ابن کثیر څوک دی ابن تیمیه شاګرد دی. ابن تیمیه څوک دی و بیان وی هغه زمونږ خدای دی معاذ الله ناستاسو د خدای شاګرد وې دالی کلی دی ابن تیمیه ته خدای وی معاذ الله کنه خبره پیږي کنه پیږي لکه
ندی ترجمو کې د ابن کثیر حوالی وړي او غمنی ہے نا چې بیا ورته ابن کثیر پیش کې چې هغه وای د عبد الله بن عباس سے په حوالی چې خضر علیہ السلام کان رجلا یعلم علم الغیب نو دی کې محمد ابن اسحاق راغله نه غو یوازې دی کې نه دی راغله تفسیر ابن کثیر 309 اتیا ک 9 روایت په خپل تفسیر کې ذکر کړي د ټولو په سند کې دی راغله نو 399 روایت تفسیر ابن کثیر نو باسا 15 جلد نه اتوماتیک 2 جلد تر غیره کوش اسی بیا وی چې ابن کثیر 15 جلد کتاب لیکل بیا خو 2 جلد لیکل یا 3 لیکل الی ونه چې د دسیو بیکار راوی چې هغه دجال مینت دجاجله دی داغه 209 روایت په خپل تفسیر کې سروړي هغه ته احتجاج کې هغه تفسیر کې وروړي د دې پاره وروړي چې خلک بیان کی شو شالو کتاب د کول ناغه نه وروړل چې اسې پانی لړل استا غوندي خبره باندې پوریږي کنه لګه نو دا غدي د نبی له سلام خپل چا خپل کړي وي زنانو خپل کړي وي غزاء الالباب شرح منظومه الآداب دا علامہ محمد سفارینی حنبلی آدھا کریں کی آداب الکبرى اول جلد 287 کی وئی وتباه المعانکة وتقبیل الید والرأس تدینا وتکرما واحتراما مع امن الشهوة غاڑا ورکول روادی لاس کولول روادی سرخ کولول روادی د چا د دین د وجنا داغه د احترام د وجنا خو د شهوت نیاله شرح منظومه الآداب للسفارینی اول جلد 278 صفحه حافظ ابن جوزی مناقب د اصحاب الحدیث کی وی ينبغي للطالب طالب ته پکار دی ان يبالغ في التواضع للعالم ويذل له ويذل له طالب با عالم ته پاجزه کینی او ځان ورته کمزور ثابتای ومن التواضع تواضع دا تقبیل یده د استاد او د عالم لاس بخولي وقبل سفیان بن عیینه والفضیل بن عیاض احدهما يد الحسن بن علي الجعفي والاخر رجلا سفیان بن عیینه او فضیل بن عیاض دا لاړه دواړه حسین ابن علی جوفی تا یو ورته لاس کول کو ابل ورته خپخ کول کا وګورا شرح منظومه الادب للسفارینی ابو المعالی وی په شرح د هدایه کې اما تقبیل ید العالم والکریم لرفضه فجائز د عالم او د سخی سړی دغه د سخا د وجه لاس کولول دا جایز دی واما ان تقبل يده لغناه او کچې د مالداري د وجه لاس کول کو نو 3 سیدین کې 2 سیدین تنه لاړې دا ګور ورته